د هوا په تغییر سره د کندهار میرویس او ځوي روغتون مسؤلین له خلکو غوښتنه کوي چې خپلې روغتیا ته پاملرنه وکړي څو د تنفسي ناروغیو څخه وژغورل شي. د میرویس روغتون د داخله وارډ ټرینر متخصص ډاکټر علي احمد فضلي وایي دا چې په کندهار حوزه کې هوا د تغییر په حالت کې ده نو تنفسي یا موسمي ناروغۍ هم ورسره ډیریږي. کله موسمي ناروغۍ موسم سي لکه اوس باندې چې هوا نکي سړه سوې ده په لومړي کې باید کورنۍ دې ته متوجه وي چې خپل کورنۍ غړي که چیرې په مرض اخته کیږي او یا دا چې اخته نه وي داسې مثلا په کور کې کولر یا پکه دا باید دې څخه ډېر دغه ونه کړي چې ډېر ضرورت نه وي هوا سړه وي باید کولر بند کړي د پکې څخه ایسته که چیرې هغه ته هم ضرورت نه وي هغه هوا نکي سړه سوې ده نو هېڅ ضرورت نشته چې د هغه سره ځکه چې په دې وخت کې هوا نکي سره سړېږي او وچېږي دې وخت کې طبعا زکام ټوخی دا شیان زیاتېږي. ډاکټر فضلي زیاتوي دغه ناروغۍ ته که پاملرنه ونه سي نو خراب حالت ته ځي ځکه لومړی د یو عادي زکام په شکل راڅرګندېږي. هغه وایي خلک باید مخکې تر ناروغۍ واکسین ولګوي او که ناروغ سي باید له نورو کسانو څخه لرې واوسي. که چیرې دا امکانات وي یو مریض یو مشکل ولري تنفسي ناروغۍ په مزمن شکل سره ولري دی باید واکسین وکړي د مربوطه ناروغۍ په هکله خصوصا د وایرسي ناروغۍ په دغه کې اول په کورنۍ کې چې دی ناسته ولاړه کې په هغې کې باید نور کسان په څنګ کې چې وي هغې باید یو ماسک یا یو دغه کې دا چې تجریدي کې خصوصا دا وروستي 3-4 کالو کې دا د کرونا پیښې دلته ښکاره سوې نو ماشاءالله ټول خلک بلد دي چې کرونا څخه څنګه ځان دغه کوي. د کوچنیانو د واټ مشر ډاکټر هدایت الله حکیمي وایي د تنفسي ناروغیو اصلي منبع کوچنیان دي باید هغوی ته ډیره پاملرنه وسي. هغه وایي کوچنیان باید د یخ یا د هوا د تغییر په موسم کې تاوده وساتل سي او دغه راز که په ښوونځي کې په ناروغۍ مبتلا سي باید تر 3 ورځو رخصت کړل سي. وایي چې په وچه او په یخ هوا کې تنفسي سیستم چې سوله وچوالی مخاطي غشا وچوالی پیدا کوي انتان ته ډېر کوچنیان خاصتا د 15 کاله کوچنیان کښته ماشومان ډېر مساعد کیږي. دا کوچنیان باید په محافظوي تدابیر ورته ونیول سي اتاق ورته ګرم سي کافي جامې نظر د موسم ته کتلو سره دا په واوس سي په غذا کې ویټامین سي باید ډېره زیاته واخلي چې هغه د بدن معافیت جې کړي خاصتا په یخ هوا کې کوچنیان باید د لوبو څخه راوساته سي اتاق ورته ګرم سي او که چیرې احیانا یو کوچنی په موسمي ناجوړۍ باندې اخته کیږي دا د نور کوچنیانو څخه لرې وساته سي. کرونا یو له هغه تنفسي ناروغیو څخه ده چې زیاته خطرناکه ثابتېږي. روغتیایي مسؤلین وایي خلک باید د کرونا د مخنیوي لپاره روغتیایي لارښوونو ته پاملرنه وکړي.